السلام علیکم خوږو مینوال امید لرو چې روغ جوړ به او ژوند په مزو کې به موږ نن داسې کور ته روان یو ان شاء الله تعالی چې هغه ډېر غریبانان دي او ډېر بې وسه دي چې موږ تاسو سره ډېر مدد وکړو. موږ هغه ځای ته راورسېدو، تاسو ته به دا کیمرامین دا ورم کیمرامین څه دا ور ورته وښایه، دا دیوال میوال ورته وښایه. دغه دوی دا حالات ته وګوره، هغه سوریې پکې شوی په دیوال ټول شړ پټ اور پکې راوړه او دا ور پکې راوړه نو کپل له خپل کې یو کمنټ په فیسبوک کې دای ور دی یاره ډېر غریبي او ډېر عاجزي دي ته وګوره. دای بس ستار مار تړلی دی په دې رمنې کړی نه بس پړی شتی دی بس چوړو څه پړی مړی تړلی دی اورې هغه غریب راغورځېږي زموږ سره اوسئ چېرته ځئ ما بابو میډیا والی اورې راغلي موږ ستاسو ډېر غربت ته ډېره غریبي هم دي لکه ویډیو ته نه وکړو د مسافر ته ورمخکې کړو انشاءالله تاسو سره ډېر امداد وکړي. دا ښکلی مسافر دی کیمرامین صاحب اورې دا ور ولاړه ډېره غریبي ده ډېره عاجزي ده نو بابو موږ ته نه راتلی شو که نه یا بچیا زمونږ کره څوک کور نشته دی یو زوی مې سلې ونیغونته هغه ته اواز کوم هغه به راشي نه دا صحیح ده بابو هغه ته اواز وکړه. مینوالو زموږ سره اوسئ چې ځئ مه انشاءالله تعالی موږ ستاسو د دوی د کوره ټول اسټروز بیانوو او ماشوم دا دی راووځه تاسو د کیمرې مخې ته کښېنئ. السلام علیکم ورو وعلیکم سلام امیر صاحب څنګه چې لخیر ټیک درو تاسو د غریب دا سلام هم چې کوی په ډېر عاجزي سره او امیر صاحب تاسو خفه کېږئ مه انشاءالله تعالی موږ ستاسو په تعاون کې راغلي یو اورئ نو موږ چې تاسو د کور دغه مسافر ته وښیو انشاءالله تعالی تاسو موږ هم څه فنډ پیسې درکوو او مسافر به در سره هم خپل مدد کوي انشاءالله. زموږ ډېر پښتانه او ډېر غیرتمند مسافر دي ډېر په سعودي عرب کې دي په ملیشیا کې دي عمان کې دي قطر کې دي یو ای کې فلسطین کې دي جاپان کې دي. امیر صاحب تاسو مخکې شئ کیمرامین صاحب تاسو دا ور پکې راواله دا غاړه ماړه پکې راواله وګوره څومره غربت دی. کیمرامین صاحب دې ته وګوره په دې باندې پاڼې ماڼې هم نشته دی هغه دیوال راواله وګوره ټول تنګ شوی را خراب شوی دیوال پکې راواړوه چې دا ویله چې د حکومت پلستر کړی دی که نه بل چا والا پلستر کړی دی هغه دیوال پکې راوالی اورې ستاسو د مخې راورې میډیا د مخې راورې د امیر صاحب سره به یو څو خبرې وکړو. دیوال پکې راواړو د امیر صاحب سره بیا یو څو خبرې انشاءالله تعالی وروسته مینوالو دا هغه امیر صاحب دی چې ډېر په غربت کې ګرځي او ډېر کمزوری دی بې وسه دی چا وله زوی وجلی دی چې څنګه مړ شوی دی څنګه نه دی نور د امیر صاحب نه معلومات کوو اورې امیر صاحب اوس هم ژاړي لکه په خفګان کې دی شاید موږ له هم ژړا راوستې ده خدای شته لکه زړه هم راډک شو په دې لږ ځیږي کې اورې مینوالو زموږ سره اوسئ د امیر صاحب ته اوس خپل هسټري هم بیان کړي چې بهیر د زوی څنګه مړ شوی څنګه شهید شوی او اورئ زموږ مسافر وروڼه دي هغه به انشاءالله دوی سره امداد کوي ډېره غریبي او عاجزي ده نو موږ هم څه پیسې میسې به انشاءالله د دوی لپاره ورکوو د خیر سره امیر صاحب ته دې مینوالو ته څه ووایه تاسو مینوالو د امیر صاحب د ژړا اورئ د فریاد یې اورئ دا زړه د کومې او زړه د څو خلک یاد اورئ ځکه چې د ماشوم زوی مړ شوی دی اورئ امیر صاحب ژاړئ مه تاسو خفه کېږئ مه تاسو خپل امیر صاحب تاسو ژاړئ مه صحیح ده انشاءالله تعالی مینوال به ستاسو سره مدد کوي ستاسو سره به ډېر تعاون کوي او کیمرامین صاحب ما له خو ده ډېره ژړا راوستې ده خدای شته خدای دې ورله صبر ورکړي او کیمرامین صاحب د دیوالونو ورته راواړوه مینوال ته کیمرامان د دیوالونو پاک وښیه د دوی ډېره غریبي ډېره عاجزي ده کمرې ته دننه شي د کمرې سمول دی دې کمرو ته وګورئ ټولې ګاډۍ ټولې شوي دي پاک راساسې دې لاندې ځګې ته وګورئ په دې کې خو سپین نه سموي کیمرامین صاحب ژاړئ مه تاسو زړه ته تسلي ورکوئ اورې انشاءالله تعالی مینوال به دوی سره ډېر مدد کوي امیر صاحب انشاءالله تعالی زړه ته تسلي ورکوي تاسو سره مینوال ډېر مسافر وروڼه اورې دننه کمره ورته وښیه غریبي ډېره عاجزي ده وګورئ ټاټونه واټونه دي دا پلسټیکان څه د کمې مودې دي
مسافر زه تاسو یو دا ریکوست کوم چې د دې غریبانانو د دې بېوس سره مدد وکړئ کیمرامین سره دیوال پکې راوړه جاړه مامونه موږ خو مسافر تاسې ښیو چې پیسې در راشي حاضر هغه مې ته خپله بوټ کړې څو خبرې به نور وکړو تاسو خبر کېږئ مو په دې غم کې سره موږ ټول شریک یو انشاءالله تعالی تاسو د په اخره کې دې حواله څه پیغام ورکوئ چې ستاسو څه مسله وه او څنګه شوي دا ښیه بس نن پنځه پکار د پاکستان حکومت نه خو زما دا دغه نشته تاسو دې تاسو خو انشاءالله تعالی چې دا غیرتمند پښتانه به ستاسو سره ودرېږي او ستاسو دا یووالی امیر صاحب نورې خبرې نشي کولی او تاسو ته به د دوی دا نمبر انشاءالله تعالی موږ ووایو امیر صاحب تاسو ته خپل نمبر ووایئ مینوالو امیر صاحب ډېر د خفګان په اظهار کې دی او خبرې نشي کولی تاسو ته خپل نمبر نشي درکولی نو تاسو ته به د هغه نمبر موږ پر سکرین باندې پرېږدو او په اخره کې هم د لوی الله په امان سپارو والسلام لاړو امیر صاحب د لوی الله په امان راکړه موبایل کچت یا خدای جګړه ته وجنم دی ټولو ویډیو دې په شرمونو وشرمو د اخراج کې چې ستا لاس موږ تباه وي واورې موږ وایو چې مسافر رالس پیسې میسې راولېږي خو مسلمانانو ته واګه ګوته راکوي کله بره بوځي او کله ښکته بوځي موږ وایو چې په دې کې څه مسله ده غټې غټې موبایل به اوس داسې پیړې اوري زما ستا سره شته نشته دی ساده موبایل دی راسره جبکې دا هم په سوال لګېستی دی هغه خو دا مسلمانه کرایي راوځي سټارټ 3000 روپۍ دې راسې وړي ولا مسافر په پیسې رالېږي مزې به دې شوي چینل به انشاءالله تعالی کامیاب شي مسافر په پیسې رالېږي مزې وشي مونږ کوو